حسینې نندارې ته مخامخ ولاړ یو د پاک نبي ښکلې روضې ته مخامخ ولاړ یو هغه چې ما به په خوبونو کې لیدله مدام د خدای پاک فضل دی هغې ته مخامخ ولاړ یو او شکر دی خدایه چې زما ارمان دې هم پوره که زه او مورجانه مې کعبې ته مخامخ ولاړ یم اول خو ټولو ملګرو ته سلامونه د محفل صدر ډېر ښاغلی د لفظونو جادوګر د کتابونو خالق د پښتون ولس ترجمان رحمتشاه سایل صاحب مشر مېلمه منظورالحق صاحب په مونږ ډېر ګران بهادر دانش صاحب په یوسف خان عبید صاحب اتحاد پرواز حکیم سید اوتر نیازک خان نیازک لاله درمان لاله که داسې نوم زما نه پاتې وي زما مرۍ خرابه ده بخښنه غواړم عدنان نسګل ونه یادوم هغه مې رور دی د ناظم صاحب ډېره زیاته مننه وخت کمې مخصوصېږي ما چې اول مې څو خبرې کړې خو خبرې مې رانه غلطېږي او بېوسه وه رواج ترېنه غوښته بنارسې بېوسه وه رواج ترېنه غوښته بنارسې په سر کړه یوې مور لور ته زړه بنارسې بېوسه وه رواج ترېنه غوښته بنارسې په سر کړه یوې مور لور ته زړه بنارسې او ماشوم زوی لرې دوه څادره راوړل خو ملک صاحب دوه لونو لرې ور نه کړه یوه بنارسې ماشوم زوی لرې دوه څادره راوړل خو ملک صاحب دوه لونو لرې ور نه کړه یوه بنارسې لوګو کې عطر ګډ دي د سورې نوم دې ورک شي لوګو کې عطر ګډ دي د سورې نوم دې ورک شي دې کور کې چا سېدلې د تازه بنارسې لوګو کې عطر ګډ دي د سورې نوم دې ورک شي دې کور کې چا سېدلې ده تازه بنارسې لوګو کې عطر ګډ دي د سورې نوم دې ورک شي دې کور کې چا سېدلې ده تازه بنارسې او سایل صاحب تاسو ته ډالۍ وي چې په مرګ به هم د خپلې نظریې نه رسو نشم په مرګ به هم د خپلې نظریې نه رسو نشم په کټ په مې خوره وي تکه سره بنارسې په مرګ به هم د خپلې نظریې نه رسو نشم په کټ په مې خوره وي تکه سره بنارسې چې ما به ورته وي چې تا له سره وړمه لورې کړه جوړه په کاغذ به یې وړه بنارسې او څو شیونه نور چې په بلې چغې کړي کارغان پته د دې نه لګي ستا د راتلو راته قربان پته د دې نه لګي او د کوټې هر ګوټ کې مو څاڅکو ته دشکې ایښې وي زموږ په کور کې د باران پته د دې نه لګي په کاغذ جوړه کړي په پنسل جوړه کړي ګوډۍ ورلوالی جوړې کړي په پنسل جوړه کړي ګوډۍ ورلوالی جوړې کړي ما ته د لوڼو د ارمان پته د دې نه لګي د ظالمانو مخ کې حق خبره نشي کوي ما ته د خلکو د ایمان پته د دې نه لګي د ظالمانو مخ کې حق خبره نشي کوي ما ته د لوڼو د ارمان پته د دې نه لګي هر سړی وایي چې عجیز زموږ په زړونو کې دی زما جوړ ډېر دي دشمنان پته د دې نه لګي او خوددارۍ نه راله سر وهي لګیا دی قرضدار یې راته ور وهي لګیا دی او د مرغۍ د بچو چغې ترې راهیږي بره غره کې څوک نختر وهي لګیا دی د مرغۍ د بچو چغې ترې راهیږي بره غره کې څوک نختر وهي لګیا دی او ماشوم زوی مې هم زما تکلیف محسوس که په تندي راله څادر وهي لګیا دی ماشوم زوی مې هم زما تکلیف محسوس که په تندي راله څادر وهي لګیا دی د مور نوم یې په ژړا د خولې نه خیږي څوک ظالم چېرته نوکر وهي لګیا دی او بیا پیسې چا د سقاط نه دي تقسیم کړې بیا څوک چغې په ممبر وهي لګیا دی بیا پیسې چا د سقاط نه دي تقسیم کړې بیا څوک چغې په ممبر وهي لګیا دی او اخري یو درې شعرونه ویمه چې تصویران ډېر دي خو دا یو پکې جدا تصویر دی
دغه جدا تصویر مې حل کا د اشنا تصویر دی تصویران ډیر دی خدایو پکې جدا تصویر دی دغه جدا تصویر مې حل کا د اشنا تصویر دی دا د سرو سپینو غر زمونږ د پښتونخوا تصویر دی دا څوکیدار چې پې ولاړ دی دا زما تصویر دی دا د سرو سپینو غر زمونږ د پښتونخوا تصویر دی دا څوکیدار چې پې ولاړ دی دا زما تصویر دی او یو ورله زور کوي په خپو بل په کورسۍ کې ناست دی دا یو د خان دی او دا بل مې د بابا تصویر دی عدنان انیسګل شعرونه هم نه دي ویلي ما ته پته ولګېده دغه شعرونه ناظم صاحب غوښتنه و عدنان په نوم باندې دي وي چې د قبر په حاذا د دې ډیوې څه ضرورت و د قبر په حاذا د دې ډیوې څه ضرورت و ړندو ته په دیوال د آینې څه ضرورت و افسوس دی چې سبا له به د بل خپو کې ټیټېږي ورک دې شیدې سر ته د شملې څه ضرورت و او دا چا چې قتل کړی دی حمزه له سزا ورکړې ملک صاحب نو په دې کې د سورې څه ضرورت و دا چا چې قتل کړی دی حمزه له سزا ورکړې ملک صاحب نو په دې کې د سورې څه ضرورت و حاجي شوې خو د خپل منافقت نه منې نه شوې ظالمه ستا تواب ته د کعبې څه ضرورت و او د خپلې بېوسۍ نه مې بلها کرکه پیدا شوه خانجي وې ستا بچي ته د بستې څه ضرورت و او دیدن خو دې پرېږده چې غږ دې هم چېرته رانغی اشنا د دومره ډېرې فاصلې څه ضرورت و سحر نه تر ماښامه د جس په انتظار و چې نه راتلې اشنا نو د وادې څه ضرورت و